امریکایي رسنۍ وایي د افغانستان او اوکراین وضعیت پر بایدن فشارونه ډیر کړي. افغانستان کې د بایدن ناکامۍ د هغه محبوبیت کم کړی دی. امریکایي رسنۍ وایي له هغه وروسته چې بایدن په افغانستان کې امریکا له شرم او ماتې سره مخ کړه، په امریکا کې د نوموړي محبوبیت کم شوی دی او په سیاسي مجلسونو کې د نوموړي پر واکمنۍ سختې نیوکې روانې دي. امریکایي سیاستوال په دې باور دي چې بایدن د امریکا یو ناکام ولسمشر دی چې لومړی امریکا په افغانستان کې له ماتې او شرم سره مخ کړه او اوس د هغه د بې کفایتۍ له امله روسیې پر اوکراین برید وکړ. امریکایي رسنۍ وایي څومره چې په افغانستان کې وضعیت ترنګلی کیږي، دومره په امریکا کې پر بایدن فشارونه او نیوکې ډیریږي. له دې سره جوخت د اوکراین کړکېچ هم بایدن له سختو فشارونو سره مخ کړی دی.